ضروري دي. یو په هغې کې د نظر حفاظت کول دي، دویم په هغې کې د خپلې ژبې حفاظت کول دي، او دریم په هغې کې د غوږونو حفاظت کول دي، او څلورم په هغې کې د لاسو حفاظت کول دي. اوس درته د دې څلورو واړو سرې تفصیل ویمه. لومبی مې ته څه ویل چې د نظر حفاظت کول. نظر حفاظت کول دا ډېر زیات ضروري دي. ګورئ حضور علیه السلام حدیث دی النظر سهم من سهم الشیطان یا شیاطین. نظر چې دی، نظر د سترګو دا نظر، غلط نظر وی دا د شیطان د غشو نه یو غشی دی. څه مطلب د شیطان د غشو نه یو غشی دی؟ چې کله ته غلط نظر کې نو دا د شیطان یو غشی دی، او چې تا څنګه غلط نظر وکړو که د شیطان غشی ولګېدو، د شیطان هغه غشی تا استعمال کو پخپله. نو حضور علیه السلام فرمایي چې تاسو د خپلو د سترګو د نظرونو حفاظت کوئ. اوس ګورئ جي نظر دا بیا په دوه قسمه باندې، په څو قسمه دی لکه؟ په دوه قسمه. یو ته ویل کېږي نظر اختیاري، بل ته ویل کېږي نظر غیر اختیاري. اختیاري نظر څه ته ویل کېږي؟ چې د ستا په قابو کې وي. لکه اوس مثال خدای مکه یو ګناه ستا مخې ته کېږي، یا یو پردی زنانه ستا مخې ته تېره شوله، او ته ورته د سر نه واله تر د خپو پورې ګورې، او په لاره کې ورته ګورې چې داسې لاړه او هغسې لاړه، نو دې ته ویل کېږي نظر اختیاري. په دې ته به ګناهګار یې، او دا تا د سترګو زنا وکړله. د دې نظر د وجې نه ستا په زړه کې به څه پیدا کېږي؟ د ګناه اراده پیدا کېږي. بیا دا څوک پیدا کړي؟ دا شیطان پیدا کوي. خو چل چا وکړه؟ لکه چل تا وکړو، ړومبې اراده تا وکړله. ای بنده ړومبې اراده تا وکړه، شیطان لا خپله اراده نه ده کړې. ړومبې اراده تا وکړه چې تا غلط نظر وکړلو، بیا شیطان پکې ورو ورو تاله سرې دیکه درکوي. بیا خدای دې امتې بچو ساتي. او دویم نمبر قسم چې ما تاسو ته وویل چې هغې ته ویل کېږي نظر غیر اختیاري. غیر اختیاري څنګه؟ لکه مثال به درله زه درکم. ته په لار روانې، بازار کې روانې، او مخې ته خدای مکه یو زنانه پردی را مخې ته شوه. نو چې را مخې ته شوه تا یکدم دا نظر ښکته کړلو، نو دې ته ویل کېږي نظر غیر اختیاري. په دې ته ګناهګار نه، چې تا ته سترګې ښکته کړلې، په دې ته ګناهګار نه. او الله فرمایي قرآن کې ویل د مؤمن مسلمان بنده دا صفت دی چې کله دته یو جینۍ یا یو زنانه پردی را مخې ته شي، یا د ګناه یو کار را مخې ته شي، او دې ته سترګې ښکته کړي، الله وایي دته به زه په دې سترګې ښکته کولو باندې جنت ورکوم او خپل دیدار به ورکوم. دا په څه باندې؟ چې دې دا خپل نظر ښکته ساتي. نو علما فرمایي چې تاسو د خپلو نظرونو حفاظت کوئ. دا نظر نه دی، دا د ګناه سبب هم ګرځېږي. ګورئ دا